اخ وړل ورکۍ مې په ما خانه وه ودانه وه اخ وړل ورکۍ مې په ما خانه وه ودانه وه اوس به خواره شوي وي وخت وشو چې بې پلاره ده ملګرو دغه د ګیلمن وزیر کم بچي چې وو هغو کم ویډیو چې راغلی وي هغه تاسو وکتې یعنی د پرون نه چې کله هغه وفات شو د هغې نه پس د هغې کوم ویډیو چې مخې ته راځي یعنی په ټیک ټاک چې چلیږي د نه علاوه په سوشل میډیا یعنی خلک پې ډېر زیات د خفګان اظهار کوي او ټول پښتانه چې دي هغه پې ډېر زیات خفه دي په ګیلمن وزیر باندې ځکه د پښتو دپاره چې کم کوششونه کړي هغه به ټول ستاسو وړاندې وي دا وخت تاسو سره زه د هغې کم قبر چې دی د هغې هم ویډیو شیر کوم چې د ګیلمن وزیر کم قبر چې دی هغه هم تیار شوی دی او نن مازیګر چې کم دی د 4 بجې د هغې کم جنازه چې دا هغه به ادا کیږي نو د ګیلمن وزیر دپاره چې کم دی تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوو چې ټول ورته خپلې خصوصي دعاګانې کوئ ځکه زموږ د پښتنو دپاره چې کم دی هغه ډېر زیات منډې تړلې وهلي دي دا وخت چې کم دی تاسو ته په سکرین باندې هغه کم قبر چې دی هغه ښکاري یعنی خلکو ولا هغه د ګلونو نه چې کم دی هغه ډک کړی دی تاسو دا وخت هغه وینئ یعنی یو پکې کم دی د افغانستان کمې جنډې چې دي هغه یې پکې هم خواوشاته ودرولي دي ډېر زیات خلک په دې باندې تنقید هم کوي چې داسې نه کول پکار بلکې د داسې ملک جنډې یا سیاسي رنګ ولا ورکول دا وخت تاسو چې کم دی هغه قطع شي نو دغه لنډه شان ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کوله انشاءالله بل ویډیو کې میلاویږو الله حافظ